समंदरो सिकंदर लाला संग पे खड़ा खबर शेम समंदर कि तजमके खर्चे आखिर कुमा मजबूरी दा मां पैसे बका दे सिकंदर लाला चागाजाय जेल पे रोजगार रवान वकमकला चे पैसे दे बकार हुमात वाया आखिर जस्ता रोरम औरोर वाया सुना पैसे दे बकार दी लाला खुदे दे ताई इज्जत की यो 50,000 रुपए में बकार दी यो 60,000 में शावरी दुकानदार ना गस्ते दे आयो 50,000 आला तराक वो समंदर औरोरा वो समंदरा दे डेरे समाग्रान अरूरिया वो समाग्रान दा वाला 50,000 रुपए यार खोर दे वदान लाला खोर दे वदान जोंदे वसे तजवान दे वसे समंदरा रखदे बामा सिकंदर लाला रखदे बामा खमका दिलावरा समंदर के दिमाग और निरोड़ लरी नो दुश्मन दा बे जरूरत न पेखेगी हाँ जरफरी उसको दरनवाने तो खत्म उस पसकाय स्टपलर में निशनी हुआ हाँ तासोल ما چې سوي ډیر خمي وي رکوش کنه یو کچا بده وخرما زما بدن غوخه ډیره سخته ده ازما بینه کې لمنګینا مړ رکوش کنه یو خبره ته کوم سم دې ته نه ته یو ځل خو رکوش کنه ما اوریدلی چې کوم الک جنې سره خبره وکي نو هغه لکې کیږي یو ځل ته هم رکوش کله هوا کې بدل شمه نه هوا کې را پسې مرزه داسې نه چونه نه وغورځم پسان ډیر مېن یم دا دې ترغله د خدای دې پوره دا غلطي ونه کې خدای دې نشتا زه تاسو مینا کوم زمينه نکوم زما د پلار نیکتو با مینا خو بس تا مورم گئی بس تا کار سره لور خور د پلار د کور اوسي د ځان نه اوسي او بیا د داسې خدي پس خرګانی کې ډېری زمي چې د تپوس سوکي یار د خور کور ته پورتو باندې راته دا ځان څه ستو غونډه ښکاري په 2013 کې د سلسیب پر خبره مکوه دا د هغه وخت خبرې دي چې د جهالت انتها وه لاړ شه د خور تپوس یې وکړه چې پس خرګانی کې څه حل دی راکه پیسې کړي دا مغزه دی الوزوم هلکه پرېږدئ دا خوښ شئ خان ما نه کوم دا شان جوړم شوی دی چې تاسو ما په ارام نه پرېږدئ دا ګناه نه چې تا د خان بابا د حکم نه انکار کړی دی زه په دې علاقه کې داسې خبرې نه وینم چې زما د خان بابا د حکم نه به انکار وکړي ما معاف کړئ ما نه څه غلطي شوې ده واړه بچي مې دي خان ما ته معافي وکړئ یا کاکا ته د کومې خبرې معافي غواړې اخر تا څه غلطي کړې ده معافي خو درنه زه غواړم زه ولې چې اوس به غلطي زه کوم هغه هم ستا د مرګ نه خان نه
څنګه لیونی هی ملاله بالکل ښه ته څنګه یې زه ښه یم دلبره بچی بخیر راغلی خدای دې وخت ورورې امور دې څنګه وه ټول خو ټول خو او چې راتلم رښتیانو په تاسو ټول ډېر سلامونه وایي وعلیکم سلام بچی خره ته خور سره خبرې کوه اوس له چی پخوم ها ته وایه که نو ښه یې که نه او رښتیا ها هغه ارمان چېرته دی بس لالا ارمان همیشه خپل ارمان کوي زه د بچی کارخانې ته تللی وې او کارخانې ته تللی وم خو څه مطلب کارخانې والا د کار ویسته ولې بچیه تا پسې ګرځېدم نو ناوخته شو ځکه کارخانې والا د کار ویسته هو بچیه کاڼه چې راځي د غریب په سر پرېوځي پرون مې د کاکا نه د 50,000 روپۍ را واغستې هغه م رانه په لاره کې غلو واغستې غلو واغستې بابا شکر دی چې خدای پاک ته بچ کړې پیسې خو د لاس خیرې دی کله ځي او کله راځي د بل چا را سره غم نشته خو غم را سره دغه شاولي دی چې هغې نه مې 100,000 روپۍ اخیستې ته هېڅ غم مه کوه بابا خدای پاک لوی باچا دی زه ورځم چې تا له یو کپ چای پخوم حالا دې خوشحاله ساته زویه و د خدای ظالم و د خدای ظالمه ښځه باندې څوک دومره ظلم نه کوي اخر ته هغه د کور ولې وباسې یار تا ته خو پته راکنه چې زما اډمه خوښه ده نو بیا خو ستا کور نه جوړي یا به ښځه پرېږدي او یا به هغه ډمه پرېږدي شیلا شیلا بچی خدای خبر چې دا جنۍ څه شوه شیلا بچی الله زر لاندې راشه أنا زرزان دايا كشف زما څومره کوم سبحان الله یا الله ستا د قدرتونو نظر شه څه په فرصت کې جوړه کړې ده دا څه دی ویل ستا د حسن تعریف مې وکړو څه کنځل خو مې ورته نه دي کړي زما د حسن تعریف دی وکړو نه جان نه پہچان میں تیرا مہمان ما ته خو ته لیونی ښکاري هاي هاي دا غټ سترګې او دا دومره غوسه هاي هاي اسرائیل د ځان ته بل سکار پیدا کړي یو سا وه چې د یار په خندا څه واده دا څه څه وې زه رښتیا وایم منازو زه تا سره واده کول غواړم خو ارمانه زه تا سره واده ولې وکړم ستا خو مخکې ښځه شته که نه خو زما ښځه زما لپاره عذاب دی عذاب هر څه چې دی ارمانه خو هغه ستا په نکاح کې ده او د یوې ښځې په بلې ښځې راتګ دا ښه خبره نه ده نو بیا ټیک ده زه به د هغې ښځې نه کور خالي کوم نو بیا به تا خپل کور ته بوځم را پخلا شارتاو ګورا پمینا تا تا سوال زاری کم یارا شیرینا بیلتانا
کنه باندې خوري اوس د طبيعت څنګه شکر دې لالا دا الله لوی احسان دی زه بالکل اوس روغه جوړه زایده بچي تا خو بیا مونږ له سوال جواب رونړو چاچی نو خو زه درتلم خو تاسو نه مخ کې راغله خدا چاچی تاسو خپل کې غپ لګوي او زه ورزم چې تاسو له ګرمي ګرمي چه پته شیلا بچي
کم ورشه ځای سره چای پخې کا الګ دې نه پوهېږي ډېره ښه ده مورې وایه کنه ورندار زما ورور او منصور څنګه دي خو ښه دي کنه او لالا شکر دی دواړه ښه دي او ستاسو ورور خو په تاسو ډېر مهربانه دی مونږ یې راولېږلو چې لاړ شي زما د ورور تپوس وکړي ها په ما ورور دونه مهربانه شوی دی او کنه لالا خو دا خبره خو ما ته کول نه دي پکار خو تاسو ته چې ګورم نو ډېره خفه شوم هغه څنګه ورندار لالا د کله نه چې د زاید مور مړه شوې ده نو تاسو هغې له د مور مینه هم ورکړې ده او د پلار هم او اوس خو د خیره زاید ځوان دی د ګټې وټې هم دی ورندار زاید زما هم دا یو زوی دی خو زه یې مېرنۍ مور ته نشم حواله کولی لالا زما د خبرې مقصد دا دی چې شیلا اسم د زاید په نوم ده او اوس د خیره دواړه ځوانان شوي دي زه وایم چې زر تر زره خپلو کې واده وشي زما هم دا خوښه ده ورندار داسې کې شیلا زړه دې نه ویستو ولې ویریږې سره ها موټو بس دا خبرې پرېږده اخوا دې دا چې زه پخېږم پرېږده شیلا عادتونه مې مه خرابوه ټول عمر به پخې نه کړی و ګوره زیده زه ستا چنغلی یم خو زه ستا د خبرې په مطلب پوه نه شم صفا خبره کوه ستا په زړه کې څه دي شیلا صفا خبره دا ده چې تاسو ډېر مالدار یې او موږ ډېر غریبانان یو یارېږم هسې نه چې کاکا جي مې دې رشتې نه انکار وکړي نه زیده زما خان بابا داسې نه دی خو چېرته داسې موقع راغله چې زه به ستا په مینه خپل سر قربان کړم دا زما تا سره واده ده رښتیا زما د ستا په سر قسم وي مور کور کې نشته څوک پیدا نه کړي افسوس ارمان ارمان جانا نمی زگر شونا میزان جانا ما خو هم تا ته و جانان ویلې د مین زمي و درمان ویلې زما په زړه کې صرف ستا مینه وه خدای خبر ستا زړه کې د چا مینه وه ډېرې پېښو به سپېرې کله چې ځان هم درنه خلاص شو هلکانو سړی م چېرته د کار سړی راوستی دی هسې نه چېرته خوارپړک هم را په مخه کړی دی څوک یې ته او دلته دې ولې راوستم ما ته خلک جابر خان وایي تا د خاونه کړل تا مې ډېر ښو کړل مورې ځکه چې د هغې د لاسه زما ژوند پاتا کړو زما ژوند ستا د لاسه زما ژوند په تکلیف کې دی زما ژوند مورې ګبراو مسلمانه یا منصوره ته کښېنه راسره خیر خو دې که نه یار څه چل شوی دی منصوره یار ما چېرته خدای دپاره ملا ته بوځم ولې لونګینه خیر خو دې که نه چې ملا نه دې بوځم تعویض پې کړې څه او که نه چې هغه بلا نه خلاص شو د کومې بلا نه مړه هغه زرپري نه ده خدای دې غرق نه که بلا نه ده هغه چینۍ ده چینۍ
خلک خو د خدای نه غواړي چې په داسې بلا ووړي او ته تېلېږې تښتې تختم خو ځکه هسې نه چې لکۍ مې وشي یار لونګینه ته خو ډېر ساده انسان یې په نن زمانه کې خو په ایمان کما دومره ساده سړی لیدلي ظالمه نرځوان یې ځان کې لږ نرتوب پیدا کا د جنکو نه خلک تښتي نه مړه نه منصوره نور خو ښه تکړه ځوان یم خو کلي کې خلک رانه یېرېږي او زه اخوا دېخوا سړی نه یم اوس به دې پته ولګي چې د سیره څو پخېږي پرېږده مړه د یو غپ نه یېرېږي ځان ته نر ځوان وې ته به سبا ما دپاره ډس څه وکړې ستا نه خو مړه نه یاد ښه دی د یېرۍ پېغور مه راکړه منصور خانه یوه ورځ به دا لونګین په تا ځان قربان کړي دا ته ګوره قربانۍ ته ګوره ته خو د خپل سوري نه وېرېږې مړه ولې بچې څه شو بچې څه شو ولې ژاړې جانم مانا مورې تاسو خو زه د خپله لاسه دوده غورځولم ما دا خبره ځکه پټه ساتلې وه چې زما ورور ته پته ونه لګي چې د هغې د خاوند کور کې لکه د سپی عمر دی هغه به چرم دا برداشت نه کړي مورې څه خو تاسو داسې سړي له ورکړی یم هغه کور ته نه راځي او چې کور ته راشي نو بیا په نشه کي اوس خو راته دا وایي چې زه به نازو ډمې سره واده کوم کېږه مه ستا خان بابا به راشي هغه دی راغی خان بابا دا چېرته تللی وې موږ خو په ګرځېدو درپسې خپې ماتې شوې منصوره به چېرته ناشنا خلکو سره اورېدلی ومه ناشنا خلک څه مطلب خان بابا پرېږده خبرې دا سړیا هغه زموږ ځمکې سره د قربانیلي ځمکه ده ورشه تپوس یې وکړه که خرڅوي چې ته یې ویې ډېره ښه ده خان بابا موږ ورپسې همدا اوس ورشو خیال وکړو راځئ راپسې لیونی کېږه مانا د کور ښځه خو د سړي عزت وي خدای ته وګوره د خپل عزت خیال وساته عزت په خپل ځای راځو خو زه صرف تا سره مینه کوم ارمانا د یوې ډمې مینه د شرافت دپاره کنځل دي نو پلیز خپل شرافت د خپلې بدنامۍ نه لرې وساته همدې کې به ستا خیر وي داسې مه وایه نارو زه تا نه خپل عزت جوړول غواړم تا سره واده کول غواړم سوچ وکړه ارمانا هسې نه چې ستاسو د کور شریف خلک زما د بدنامۍ په وجه تا د کور ونباسي ولې ونه کور خو لا کور دی زه به ستا لپاره دنیا هم پرېږدم یو مې ته خو ته تنګه یې یو خو ته زربري نه تنګ بل خو ته نه تنګ یې ما پرېږده خدای ته وګوره ما پرېږده شګه وګوره ښځه ښځه نه شګه وګوره
خدای د پر ما بچ کړه چټونه خدای د پر ما بچ کړه دې غره ته د دوه رشتې سړی نه یادېږي زر بریته او زه به د جاندای پرې نه دم مالا په سترګو کې شګې اچولې دي ګوره چټو په دې کې زما څه قصور ده زما په مخ کې ښځو نومونه مه اخله زما ښځو نه نفرت کېږي نفرت ومرم به در سره ته زما لونګین ته لاس کړه زه تاسو وګورم सचिन दे बच्चे मोर माई कना मैं ढेर रोज शया काका जी ने दे राखकार शे मोर न पस्ता सी इजाजत थी जब लगनाड़ शम तपोस को गोरा बच्चे चिता कोर के ने नूर दे खपकी मोर ख्याल दे कना दलाला दरातु न बज मख के कोर दराशा ढेर हर बच्चे गोरी चजर कोर दराशे दरोरा न मख के कोर दराशे ढेर हर जलाशे
د ناراضه کنه دمې بالا خانې ته زه چېرته په ژوند کې نه یم تللی خو تا له خپلې مجبورۍ راوستم ښه نو بیا داسې څه خبره ده چې جنابې دې ځای پورې رارسوم تا دلته دې وینا له راغلی چې د بل کور مړوانه وه یعنې کور به ستا مباد وشي یو خبره ده چې د ډمې کور په نصیب جوړېږي باید دی د هغې بدنصیبي نوم خو راته وښیه د چا کور چې ما وران کړی دی ارمان ارمان زما د خور خاوند دی او یاد ساته که زما په خور څه وشي نو ژوندی به تام نه پرېږدم ټیک ده ارمان به دلته نه راځي خو زما یو شرط دی ته به دلته راځي څه شو د خور د خاطره به ورکې که نه ټیک ده باندې زما د خور کور بچ کېږي نو زه به راځم بیا ټیک ده لاړ شه سبا به زه ستا هلو سیټ صاحب راغلی خو ډېر دې ناوخته کړو خو دا راته ووایه چې مال دې ځان سره راوړو که نه او جانخانه والا دا پوره 10 لک روپۍ دي پتنګیا واقعي چې د ژبې پابند سړی سیټ صاحب په پولاو غوږونو واوره چې دا 10 لک روپۍ په تا باندې هره میاشت زما کلنګې او که چېرته دې رانه وړي نو بیا تا ته ښه پته ده اوره جابر خانه دا مې درکې او بیا سره به بیا ګورو سیټ صاحب ستا غونې خلک خو همیشه همیش دپاره زه په ګولې سمو په ګولې خورې ته ښځه خاوند مسکې خو دا جنګ جګړې کېږي را کېږي خو چې ښځه وي که نه هغه خپل کور نه پرېږدي خاون لم پکار دي چې کور د په نشه کې نه راځي او ښځې ته دې دا نه وایي چې زه به د ډمې سره واده کومه خورې ورته ویلې زه د رښتیا واده خو په سړو سے اعتبار دی کېدی شي چې کړی یم وي ښځه دلته خورې زما په زړه اعتبار نشته که نه نو په ما خو اعتبار شته که نه زه خپل انګور ځان سره بوځم خو زه یې تا سره نه پرېږدم ارمان به په خپله راځي او زما خور به ښه په عزت خپل کور ته بوځي یعنې دلته دې ناست دی د خدای شکر دی زما په کور کې د روټۍ کمی نشته بچې خبره د روټۍ نه ده خبره خو د عزت ده بیا په ما باندې خپل عزت څه سپک نه دی ترورې چې ستا زوی دې راځي او هر وخت یې زموږ بېعزتي کوي ته تلی شي بسا پروڈکشن میں طرف منصف خان راجی گئی د پښتو اسلامي ډرامه دعوت
خیرات راکړه بابو. زیارت په ورځ راشه ماما مې خیرات کړه ده. بابو ته خو دومره شوم مې بس 50 روپۍ راکړه که نه اوس خیر دی که نه. ورکته نه مې 50 روپۍ که 50 نه ځنه 1900 ورکته نه. چوټو په یوې خبره پوه شه که نه ولې نه پوهېږې. خیر دی که نه بابو 1 روپۍ راکړه که نه که 1 روپۍ نه وي که نه بیا راځه چې ځو ټوکې ما څخه خیرات وغواړه. څه خیرات نو به زه غواړم دربري ته اسی دلبرا زما پوره یقین و چې ته به دلته ضرور راځې. د خپلې خور د خوشحالو دپاره خو به زه دوزخ ته ولاړ شم دا خو بیا هم ستا باره خراب ښځه ته پرېږده دا خبرې راځې چې ځو. چېرته داسې ځای ته چېرته چې په مینه باندې هېڅ پابندي نه وي. دلبره زه ستا اوښې هم اوس رسخدومه ته کښېنه. Good, good, good,
چا په لور کتلي واړه پراته دي دم ختلي د ښایستونو پلوشې مې هر لیوني مین منلي زه ګلوري نه یم په زړه سنګي نه یم ستا لیونی یم زه د ګل غوټۍ یم زه سپینه سپوږمۍ یم زه ډېره حسینه یم ډېره نیازبینه یم ستا لیونی یم زه د ګل غوټۍ یم زه سپینه سپوږمۍ یم زه ارمانه دا وخت زموږ کور ته څه مېلمانه راغلي دي پلیز ته څه بل وخت راشه الله په امان یا الله تا د قدرتونو نظر شه تا په دې دنیا کې د انسان دپاره ښه ښه څیزونه پیدا کړي ښځه د سړي دپاره او سړی د ښځې دپاره خو زما ښځو سره نه لګي ځکه خو زه واده نه کوم او چې بچي پیدا شي دا پکې له بیل غم او ښځې نخرې توبه 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 نن پوډر سبا سرخي خلک وایي چې ښځه او سړی دا ګاډي دوی پی دي خو زه په یوې پی چلېدل غواړم څنګه په یو پیا ایستلیدل غواړې جعفري تا وایا کنه میرا جانا څنګه دې پیښه وکړه مشر خان را باندې لږه ځمکه خرڅه کړې وه د هغې انتقال باره کې راغلي دي غلی شه د انتقال بچیا پام دې راوړه چې ډز ونه کړې بېوقوفه دا زموږ مېلمه دی او بیا تا ته پته ده چې زه د مېلمنو څومره قدر کوم ته خفه نه شې مېلمه ته داسې کار وکړه چې اوس خو خان بابا کور کې نشته ته لاړ شه او سبا به تا ته انتقال ضرور رسي دا زما ذمهواري شوه زه ورځه ټیک شوه انتقال به ضرور رسي دا انتقال خو در سره واخله کنه انتقال غوښتو داسې انتقال مې ورته ورکو چې ټول عمر به یې یاد ساتي دلاوره خان دا اوچت کا او بار یې وغورځوه چې غوښې یې ټپوسان او ماغان وخوري دلبره زه دا تپوس کولی شم چې تا په ما باندې د بل په لاس ټس ولې وکړو ولې په لاندې بار نه وسل زه د بل په لاس باندې مار نه وژنم په تا به څه ډز یو تمانچهګی د سا چولی ځان نه دې راته کلکولا خان جوړ کړی د خپله لار نیسه ښه دلبریا زم خو زم خو دومره یاد ساته چې دا بدل بدل نه ضرور که د خور سترګې مې نه وی نو کېدی شي چې ستا په دې خبره مې ستا نوم په دې ځای سترګې ایستی نو بیا به تا سره له خبرې کوم چې کله دې له خور رشته ختمه کړم او طلاق ورکړم طلاق هغه چاله ورکړی کېږي چا چې څوک تپوس واللی که بیا دې طلاق نوم واخیستو نو دا جبه به دې په تالو کې نه په تلي کې پرته وي بیا زما موره دا فیصله به راتلونکي وخت کوي
اے د ګلغوټۍ چرته داسې یوازې روان هی سمه دوستن خاطرې او د ظالم لوري لږ په موږ هم د مینې نظر کوه د مینې بچیه وزای کی دړانو بیا به تاسو ګورئ زما خیال دی ښه مالش یې درله وکړو مالش نه منصور سره به بیا ګورو راځئ وتښتېدم دا چې تا د خپل ګاډي په کور ته بوځم هسې نه چې دا بدماشان ته له بیا لروځي کلیشه ما ته پته چې دا کسان تا رالېږلي ته اوس په دې چل ما خپلول غواړې خو دا به هېڅ چرې مو نه شي ته اوس ما د ځان نه هیرو جوړې یا خدایه توبه ښه مه کوه بد نشته داسې زمانه راله لالا دا دې کومه لوبه شروع کړې ده چې په زړه دې یوه وي او په خوله دې بله زه پرې اړوپې نه شوم ته چې پرې پوه نه شې که نه هم دقسې ښه ده اوې نن سبا چې داسې ونه کړې که نه دا خلک نه دي دا به راباندې خپېږ دي هر چا سره خو داسې ونه کوې صرف ارمان او دلبري سره کوې دا ولې هم د دې دواړو د لاسه خو ما ته دښمني جوړه شوه او بیا هغه ورځ ما ته جمشیده زما ماشومان ته په حواله ماشوم په ګرانه مارکېټ دپاره راوستي وو چې ته دلته راغلې اوې هر سبق نن به ما څنګه راغلي ما نه خو څه وجلي وو دې څه بچ کړ امانه غلطي شوه ما معاف تا نه خو دا غلطي شوې وه زه به دا غلطي نه کوم سخجانه د هغه ورځې نه ما دا قسم خوړلی دا دوه کورنۍ مې ورانې کړې نه وي چې وګورم په ما سپرلی راشي زړه په سینه کې زما سم په مستی راشي تا ته چې وګورم په ما سپرلی راشي زړه په سینه کې زما سم په مستی راشي پتا مین یما د خپلې غاړې هار کا بم 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 جنۍ په مینا مې بمبار کا جنۍ په مینا مې بمبار کا بم 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 جنۍ په مینا مې بمبار کا جنۍ په مینا مې بمبار کا جانا نستا یا مزه وفا وفا یا مزه جانا نستا یا مزه وفا وفا یا مزه زړه درکو ما ته دې فل
خبر دے جنکای سمره خلی دی خار د په خبر دے جنکای سمره خلی دی اوف الله توبه توبه دا سمره نازولی دی اوف الله توبه توبه دا سمره نازولی دی چې تور بل ملن د وینا دې دې وکړي داسې باران په ګدرونو چې تور بل ملن د وینا دې دې وکړي داسې باران په ګدرونو دې دې وکړي داسې باران په ګدرونو زمي مند پتا نور انتظار نہ کوي زدلا سے ورکوم خدای کو قرار نہ کوي زمي مند پتا نور انتظار نہ کوي زدلا سے ورکوم خدای کو قرار نہ کوي ستاسو قسم می د دې غما می اوسګار کا بم 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 جنای پمینا می بمبار کا جنای پمینا می بمبار کا بم 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 جنای پمینا می بمبار کا جنای پمینا می بمبار کا करवटी में प्रतीक पपालंग बांधे दासियम खची नाजे दमा पपे नंग बांधी दासियम खची नाजे दमा पपे नंग बांधी او پښدو ملوې وینا یارنا و یارنا نا 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 جنې وړیم او پښدو ملوې وینا یارنا و یارنا نا 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 جنې وړیم و یارنا نا 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 جنې وړیم اغلستا حسن پما رنگ رنگ چلنا کوي چمیلی تلې تا ځنی موجنا کوي نشم لګوا د زما ستان جدا بنشم د بیسل د زما ستان جدا بنشم د بیسل د زما خلا تر زمان نور دی ختم انتظار کا بم 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 جنای پمینا می بمبار کا جنای پمینا می بمبار کا بم 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 جنای پمینا می بمبار کا جنای پمینا می بمبار کا جابر خانه دا اوس خاطرې څوک ده جابر خانه وجود نه پیژنده څه دا د منصوري معشوقه ده که نه پتنګي واه دا د منصور معشوقه ده دا به زه وچټوم او د ډمې هغه بازار ته بیا وړم او د دې په لمنه به هغه تور داغ لګوم ټول عمر به راته د منصور سترګې ډېر ښه جابر خانه ډېر ښه واه و د منصوري معشوقې منصورې دې زموږ بېعزتي کوي او ته یې داسې خوشحاله ګرځې نن به زه تا داسې ځای ته بوځم چې هلته به ته ټول عمر خوشحاله او غلې شه دا ښه ده خدای پاک د ښځې نه خوازګار اوس دا راته ووایه چې د هغه ډمې سره به کله واده کې یاره پرنیا واده کول ته زه تیار یم
پته نشته یار چې هډمې سره ما محبت بالکل په نفرت کې بدل شي. نو بیا دا خبره خو د هغې سره صفا چې اخر د هغې ستا دا تپوس خو به دې کوم چې دا ما نه په کومه خبره باندې دومره لرې لرې کېږي. دانې باندې دې پرېږده سمندره او د دې ځینه په حیا کې راشه. په درو خو به لاړ شم خو زه به یې دلته بیا نه. مطلب دې څه سمندره د مطلب خبره کوم. د مطلب خبره دا دی شیلا ستا په کور کې د زاهد امانت دی. چپ بس دا غونډه کې خیر ورته خپله لور ورکړو. دا غونډه کې خیر ورته د آینده لپاره زما د لور نوم واخیستو نو قسم په خدای چې دا ژبه دې پرېږدم. مخ دې رانځکه واړو نو زما په خیال چېرته نوی یار دې پیدا شوی دی ځکه دې پړې کې زما لپاره نفرت دی. ټیک دی وبې دغه په خپل ژوند کې صرف او صرف پیسو ته ګوري او پیسې د تا نه زیاتې ستا رقیب سره دي. داسې موای نازو زما پړې کې صرف ستا مینه وه. ما خو نه ستا ذات ته کتلي او نه مې دې ته کتلي چې ته یو ډمې. ما صرف تا سره مینه کړې ده ستا دولت سره نه. او چې ته نن دا خبرې کوې زما د خپل ژوند نه نفرت پیدا شو. اخر ډموي که نه خپل ډمتوب دی خو ډموي که نه. واو ډېر ښکلی ډرامه دوکه بلکې ستا دا تقریر زما ډېر خوښ شو. خو د یوې خبرې جواب راکړه څوک چې خپله ښځه پرې غوسې شي آی مین زما مطلب دی چې زما لپاره ته خپله ښځه پرې غوسې شي نو څه به داسې هم کیدی شي چې د بل چا لپاره ته ما هم پرېږدې. زه به تا څنګه پرېږدم ته خو زما ځان زما جګر یې ستا لپاره ټوله دنیا پرېښوی شم. خو دا سوچ مه کوه چې زه به تا پرېږدم. زه تا نه شم پرېښوی. مای ډیر ارمان خبره دا ده چې هغه مشران رښتیا ویلي دي چې په مینه خېټه نه ډکېږي او د خېټې دپاره د پیسو ضرورت وي. کومې چې تا سره شته ده د دې لپاره ته د مینې کولو نه د نفرت کولو قابل یې. تا خو زما مینې ته ډېر سپک وکتل خو دومره یاد ساته چې زه هم یو پښتون یم او الله یې که ټول عمر کې نوم هم والم. واو ډېره ښه فیصله ده وکړه د دې دپاره د الله په امان. ځه زاروکشه که ته نه نو بله که بله نه نو بله د ځان نه به دا اړه پرېږدم خو والله غېږه تاله درکړم. ته څه وې چې ستا نه بغیر به ارمان مړ شي نه به مري ارمان نه به مري.
ए जिने चरता रवाना है सच ले हाँ तब प्लान वाली में तो रवाने हम तब कोर के मोर फोर न लगे मोर फोर फलाराम सस्ता पशन मशुका न लाराम हाँ मशुका न लरे ए दे खरकार बच्चिया तो तुम्हारा ना सही दीजिए कहता गए ए औररा प्रदय तो सरे मतंगवा लवंगी ना तो होडे घट पे करत है सबा बता मोर खोर सचुक छिड़ी तो को तो मिना ते गए प्रदय जिने छतरगरी योदा हाल बुझी पासा कि बियादा से हरकत वन की जा तख्ता लवंगी ना तो होडे बादर खाते फिर परिस का डेरा 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 मेरा बनी चल तरवानी लवंगी ना चल तरवानी
हम खुशहाली की गड़ेगी पक्का में खुशहाली की गड़ेगी हम पदी खुशहाली की गड़ेगम करना कि खुदे पाक दा खजे नाम खलास करे और दा गड्ढे नाम खलास करे यार पमा क़यामत तीर शो भतरा पर उल्टा खंडा गाने के वसरा तलारो है जो सो गमा वो दा खुदे जालिमा तो तुमरो न पोएगी तो माशूमे هغه د مستانه ولې انکار وکړو د خپلې ښځې له طلاق ورکړه هغه ډمه بس تا سره واده وکړي نه یار نه د هغې ډمې نوم به راته په خوله نه اخلې زه به ټول عمر کې هغې ډمې له ور نه شم پاتې شو هغه سپېره زه خو به هغه ضرور طلاق کوم ضرور دا څه دی زه رښتیا وایم ارمان ستا خور له طلاق ورکولو واله دی خدای شته چې ستا کور ته در روانو او ستا په کور کې ستا خور له طلاق ورکړو خو ما ورته نصیحت وکړو او واپس مې کړو خو زما یقین نه راځي چې هغه زما په نصیحت باندې عمل وکړي زیده ته راغلی شیلا دا راته ووایه چې تا زه دلته څه له راوښتې زیده راته څنګه خبرې کوې ګوره زه تا سره مینه کوم تا د خپل پلار خبرې نه دي اورېدلې چې ستا پلار زما بابا جان ستا د رشتې په سر څومره بې عزته کړی دی او د خپل کور نه یې رایستی دی زیده دا هر څه ما پخپله اورېدلي دي ځکه خو زه دلته راغلم او ته مې راوغوښتې زه زیده چې د دنیا نه چېرته لرې لاړ شو چېرته چې زما د خان بابا د دولت هوا په مونږ ونه لګي نه شیلا زه دومره بې غیرته نه یم چې تا به زه په پټه بوځم داسې وې زیده خان بابا زما واده یو دولتمند سړي سره کول غواړي خو داسې وشول نه زه به ځان مړ کړم شیلا تر څو چې زه جمدیم داسې به نه کېږي خو ته صرف ناوې جوړېږې ته صرف زما به جوړېږې او که زما جوړه نه شوې نو زه به دې دنیا ته اور ورته کړم دا سره خو به زه کور کې ګورم زمونږ د عزت دشمنې دلاوره ښې خمبیره کړه باندې داغلی شو ما تپوس کو چې یا جبرائیل دا کم کسان دي چې د اور په سروټ کو باندې ولاړ دي او د اور په ډیرو باندې ولاړ دي باندې په څه سزا کې کړي وې جبرائیل ته وې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کسان دي چې د دین مو پلار خفو دی با مور پلار تا کنزل کولو دی با مور پلار تا بدرد ویلو نن دی پا دی گئے کی گرفتار دی تروز قیام اللہ تعالیٰ و تبارک دا سی خلق دا پار دا انجام مقرر کریو حدیث مبارک کے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې ما پتا سبحان درې سيزونه وصیت تاسو ته کوم وصیت دادی په موږ کې غفلت مکوئ
غلام یا نوکر ته تکلیف مه ورکوئ او دریم دا چې مور پلار سره ډېره نیکي کوئ نقصان او تکلیف ورته مه ورکوئ او چې څوک مور پلار سره بد کوي نو الله تعالی ورته بارک د هغه نه خفوي زما نوم چوټه خان دی زه د بدمرشي چا نه منم ما خو به منې که نه د ستا نه منم بیا د چا منې صرف د مشوکې منم د مشوکې مشوکه دې کوم ده والله نه خبر نه یم چې مشوکه مې څوک ده مشوکه دې شته نه او پې مینې ایارو خوند خو دل اله کوي چې لیدلې دې نه یو په میل وې ما خیال دی جوړې خوب کې مین شوي ته څوک چې زما په مینه کې مداخلت کوې والا ته ته پته ده چې زما مینه څوک ده دا زما مینه ده که چې سبا ورځ ماله سودې راکوي او زه ته غټېږم ښه ده بلا وه او لکۍ نه وه خو دې چې داسې راباندې نه دې کړې هغه جابر خان به یوازې پاتې شو والله له ظالم خو ډېره لویه منډه راباندې وویلې ډېر بد یې ستړی کړم یا راکه یو چونډۍ نه سوهله ظالمه پرېږدم خو به دې نه زم هم چوټه خان یم چوټه خان داسې وایي نه وایي منصوره چې دا یوه ټمه ده ما ته پته ده خو چې ته په خپل نصیب چاړې زما په کور کې ستا دپاره هېڅ کمې نشته خو بیا هم ستا د سترګو اوښکې نشته چې ته خفه کېږه مه ستا روک شوی منزل به ستا مې ستا د حقونه به زه خپل ضد قربانوم او تا به ستا کور ته رسو دا زما سره منصور خان ولې په سوچونو کې ډوب یا زما خیال ده بیا درته هغه جنۍ په زړه راورېدلې د کومې جنۍ چې نه درته کور معلوم ده او نه یې درته نوم ښودلی دلاوره تا بالکل د نښې میندې وشتو یار همدا خبره ده یار او رښتیا هغه بلاخانې ته یو نوې ډمه راغلې ده د ښایست خو مې ډېر صفت اورېدلی ده څنګه دې خوښه ده ورځو نه ستا به پام غلط شي منصوره تا خو زه ډېرې عزتداره جینۍ ګڼلم خو تا زه داسې ځای کې ولیدلم چې په کوم ځای کې د عزتونو سوداګانې کېږي بې وفا بې حیا ما خو ته یو حیاداره جوړه کړم خو ما ته څه پته چې ته یو بد کرداره جوړه ګلناز که تا د دې ځای نه څوک ویستی شي هغه صرف او صرف منصور دی منصور زړه خو مې نه غواړي چې دلته ایسار شم خو ایسارې به مې ضرور چې تا ته خلک سبق درکړم منصور خان چې ته راغلی محفل جوړ شو ستا دیدن باندې مې وږی زړګی موړ شو منصور خان چې ته راغلی محفل جوړ شو ستا دیدن باندې مې وږی زړګی موړ شو ستا دیدن باندې مې وږی زړګی موړ شو چې د غم تورې لښکرې در پسې دي منصور خان تا پزان کړي کانی دي تبای چې یوازې دلته زیم خو نه
چاته ګسري دي مونږ پر زار سمنو د چا حسین منو مونږ پر زار سمنو د چا حسین منو زمونږ په خپل سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو مونږ پر زار سمنو د چا حسین منو زمونږ په خپل سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو زمونږ په خپل سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو خالد تاریخ گواه دے زمون مونږ نسیو د خالد تاریخ گواه دے زمون مونږ په یو باندې پوهېږو دوه درې نه منو مونږ په یو باندې پوهېږو دوه درې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو مونږ پر زار سمنو د چا حسین منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو شړلې د شین سترګې او انګریزان دلتنا د غلامۍ خو کې زنځیران زولنې نه منو د غلامۍ خو کې زنځیران زولنې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو مونږ پر زار سمنو د چا غوسې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو وایم منصور پښتانه ټوله په نن غیرت مین دي وایم منصور پښتانه ټوله په نن غیرت مین دي ستغه خبره مونږ په شان د مور مېرې نه منو ستغه خبره مونږ په شان د مور مېرې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو مونږ پر زار سمنو د چا غوسې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو زمونږ په خپله سترګې سرې دي سترګې سرې نه منو هاي 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 اوس دلته ښه په ارام باندې کښېنه اوس په ښځې له ته طلاق نور کې ښځه به تاله طلاق درکوي تاله څه مطلب مطلب دا چې دلبری به خپله خور
عدالت ته بوزي او په عدالت کې بستانه طلاق غواړي. چې دا خبره ده اوس پورې چرم طلاق نه ورکوم. ولې؟ دا اوس زما خوښه. ته صرف تماشه کوه چې دلبري سره زه څه کومه. ته به څه وکړې؟ څه چې کومه هغه به اوس څه کوم. داسې وایي نه وایي منصوره چې دا یوه ډمه ده ډمه. او خان بابا دا ډمه ده خو د دې نه ډمه چا جوړه کړې ده؟ ستا غوندې بېسته خانانو او بله واره خان بابا دې له ما ته حیا لوپټه په سر کړې ده. دا اوس زما عزت دی عزت. بیا زما یو خبره واوره منصوره چې د یوې ډمې لپاره زما په کور کې ځای نشته. دا ډمه وه خان بابا خو اوس دا زما عزت دی عزت. بس کنه منصور پلاره ځوان زوی باندې څوک لاس نه اوچتوي. نو بیا دې دا ځوان زوی پوه کړه چې زما د عزت خیال وساتي او په دې باندې دا دې کوره بوځي. منصوره ستا خان بابا چې څه وایي ته د هغه خبره ومنه. تاسو خپلو کې جنګ مه کوئ زه به لاړه شم. ودرېږه ګلناس. خان بابا که ګلناس په دې کور کې نشي اوسېدی نو زه هم بیا په دې کور کې نه اوسېږم. ته هم ورسره ځه. داسې کې خان بابا خان بابا خدای لپاره زه تاسو ته محبوب روزم. خان بابا زه تاسو ته مینت کوم داسې مه کوه خان بابا. همیشه دې مینت لوري چې دومره پرې خفه کېږي نو ته هم ورسره ځه. سکندره لیونی شوی خو نه لیونی شوی لیونی شوی زیات شوی ورک شوی ورک شوی ورک شوی. ملا او سړی تراوی دي. څه مطلب خان؟ زه څه پوه نه شوم. زما مطلب د سکندر نه خو چې تر څو پورې سکندر ژوندی وي نو په ما د شپې خوبونه حرام دي. غم مه کوه خان. ما ورپسې مخبر لېږلی دی چې څنګه اطلاع راله نو کار به یې تمام کړو. وه پتنګې وه ډېر د کار سړی. او خان یو بله خبره هغه سکندر خپل زوی د کوره شړلی دی. ډېره ښه موقع ده. څه دې خیال دی؟ وه پتنګې وه ډېره زبردسته موقع ده خو ده ته جوړې تا پته نشته دی چې زما نوم جابر خان دی او جابر خان خپل دشمن دومره په اله اسانه نه معاف کوي. اصله منصوره ټول مې دونه ظالم شو چې تاسې د کوره ویستی. او کاکاجي د خان بابا په سترګو د دولت داسې پټۍ لګېدلې ده چې هغه ته خپلو پردي نه ښکاري. ته غم مه کوه منصوره بچیه دا هم ستاسو خپل کور دی. زه ورځم چې په خپله ورسره خبره وکړم.
ښه موقع ده د سکندر نه د بدل اخیستو. څه مطلب؟ صفا صفا وایه. مطلب دا چې مخبر اوس اطلاع راکړه سکندر سره د کسانو د سمندر ځای ته روان دي او موږ به ورته لار ونیسو او د سره د کسانو دې ځای ته ورسو. وا پتنګیا وا څومره د کار سړی. او بیا به منصور سره د سمندر د هغه په ځای کې تخته ټول دشمنان به ختم شي او کار به تمام شي. وا پتنګیا وا همدې ته خلک وایي سیاست. ځکه چې سکندر او منصور دواړه زما دشمنان دي او زه غواړم چې دا دشمنان ختم کړم. ځکه چې زما نوم جابر خان دی او جابر خان خپل دشمن دومره په اسانه نه مات کوي. پتنګیا شابه راشه او سړي تور تیار کړه. ځکه چې نن د سکندر او د منصور د ژوند اخرنۍ ورځ ده. اخرنۍ ورځ ده. باتوری داسې کولی شي. تاسو پیښه او جابر خان پیښه. خانان به بیا سره خانان شي او پکې به توی شي د رابین چامبیر ګلونه. تخته پتنګیا تخته.
تا ته خو ما ویلو سکندره چې څوک هم زما د فیصلې نه انکار وکړي د هغه انجام صرف مرګ وي مرګ سکندر لالا دا څه وکړه سکندر لالا دا څه وشو سکندر لالا چې سکندر اوبه راوړي ورته دغه څوک نو جابره ستاسو خیال و چې زما زړه بیا سری دی څه جابره ټول عمر دې جبر کړی و اخر هم د جبر ښکار شوې ډېر ظلمونه دې کړي ظالمه والله که مې در باندې دا زړه یخېږي جابر خانه اخر خپل انجام ته ورسېدې که نه د بدو انجام بد وي حوالدار جی صاحب دا مړی فوري پوسټ مارټم ته ورسوه یس شابه هري اپ یس دا وسله دا غونډه کړه لالا دا څه وکړه سمندره ما چې څه وکړه ډېر ښه مې وکړه ما ته کاکا دا څه وشو خان بابا زه چې د هسپتال ضرورت نشته سمندره وروره ما تا سره ډېر زیاتی کړی ډېر ظلم مې کړی کېدی شي نو ما معاف کړی خدای دې معاف کړي ما معاف کړی کاجي زیاده بچی تا سره ما زیاتی کړی ما معاف کړه شیلا بچی دې خواره شه سمندره دا خپل امانت دې واخله منصوره بچی په دې ټول جایداد کې موږ سره نه مې صدر دا ته څنګه خبرې سمندر دی لالا څنګه او هغه ته خپله حصه ورکړه منصوره بچی تیری سړکو کې تاله یو سواب دی چې د ګلناز به ډېر خیال ساتي سکندره
واه قربان د داسې پښتون ورور نشم چې خپله خور په خپل عدالت ته بوځي صرف دې دپاره چې د خاوند نو له طلاق والا مخکې خو مې طلاق ورکو په خدای تعالی مې د قسمي کوش له طلاق ورکړم زه دومره بې پښتو نه یم چې په خپله خور به په خپله کور واړم نن به بخښنه غواړم دا ولې دا ځکه چې د خاوند مینه د خدای مینه او د خدای مینه د زړه نه دا ستا ښځه ده او ستا ښځه به هسې به یې ولې زما د مرګ واورېدلې دي واره چې تر څو پورې زه ژوندی یم که نه نه به ستا دا کور ښځه کېږي او نه به ستا دا اوښی سړی کېږي ځکه چې ما دا قسم خوړلی دی تر څو پورې زه ژوندی یم که نه نو ستاسو د کورونو نه به د ازارخانۍ هدیره جوړوم ځکه خو مې ستاسو د دواړو د شیطانت کانې ته او چې نن دواړه یو ځای شئ یو بلان هم پکې ژوندی نه دی ته په حقه وې زه پناه کوم ما ته بل پرېږدي دي او څوک چې د بل مني نو لکه زما به ډاغرې وخوري لکه زما به ډاغرې وخوري ما معاف کړه الله लाख शुक्र دی چې ستا د خور کور بچ شو خو اوس به زما څه کېږي زما او ستا هم دومره وه زما د خور کور آباد شو ته مانه اوسګاره اوس نه لالا دا ډنګ توپ پرېږدي نو زما باندې نه که نه لالا اوس خو منه که نه که دا خبره ده نو ما هر څه پرېغوستل ځئ راځئ راځه